یاره ملک صاحب تا سره نوکر سیو چې په ایمان چې په دالو دې راله غاښونه غر کړل هغه دیسي دال راوړې ټول غاښونو کې نښلي یاره ملکه څونه خلکو له ته فیصلې وکړي دنیا د خدای خلکه تا ته راختې هغې له فیصلې کې او دې نوکر له د روسه پورې یو واده ونه که نو مړه بس ملکه ډېر دنه خفه شمه که نه ستا د داسې زه هم داسې ګرځم وغلی شم مړه خلکو له چې فیصلې کومه خو پنډ پیسې تخنم که نه او دا ته پکې را سره خوشحاله نه پرون نن دله 100 روپۍ نسوار وله درکړې نه وې څه و ملک صاحب پرون خو دې راله 100 روپۍ راکړې نسوار وله احسان په ما راواړې او کار بیا توکې ما خو پکې یو چونډۍ اچولې ده او ټرت ته راکړه لکه یو وار نسوار او یو وار نسوار هغه ټول تا ملک صاحب ختم کړل مونږ خو همداسې دا خواره خوله اوس هم ګرځو والله که یو وار هم راسه شته دی وغلی شه مړه څوک دې په 100 روپۍ باندې ځان سره نه ساتي او مونږ لا بیا هم ځان سره په دالو باندې ساتلي ته خو ساده سړی پرون مې په چیو پسې ولېږې د چیو په ځای دې راپسې مساله راوړله ویم لیکه مې دې خدای وبخي هغه به د اوچو چیو په ځای مساله چیو کې اچوله مونږ چې به چای څښله مونږ ویګینې خالص د ټیپرو یخني څکو ما خو چې دا کولمې دې لږې غوړې شي په چیو څه کې ځان له معده خرابې ما یې پرېږدې چې یخني وڅکې هلکه خداولي کاکا را روان دی ادب سره خبرې کوه ښه و ملک صاحب زما ادب ته سویم راغسه مې ګپ شپ نشته زه به هم تا سره خبرې کوم وغلی شه چپ شه بس السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام خداولي کاکا څنګه په خیر غلی الله دې خوشحاله کښېنه کښېنه ورشه هلکه یو ګیلاس اوبه راوړه کاکا له نه رالم ولا ولې نو پتا یې سلام واچو مونږ ته ګیام وانه چوله ملک صاحب تا ته پیسې راکړه جاړه مه سړیه اوس په در باندې سلام واچوي السلام علیکم وعلیکم سلام حاجي صاحب په خیر علي ښه وایه که نه خداولي کاکا څنګه دې را منډه وکړه ملک صاحب د بختي رحمان لور زما د زوی خوښه ده چې ولی وکړم خداولي کاکا هغه ټیک ده چې ستا د زوی خوښه ده خو ته د بختي رحمان کاکا خوله م بویږه که نه هغه څه خو ستا زړه دښمني ده چې هغې تا له درکوي یم او که نه ملک صاحب د دغې لپاره خو زه رالم چې ته ورشي چې دا خبره راله وکړې دا خو وړه خبره ده خداولي کاکا نوکره ته ورشه او د بختي رحمان کاکا خوله بین که چې څه وایي ټیک ته ملک صاحب خو ګوره دې کې به پیسې مال راکې ښه ځه ورشه پیسو نه بغیر بل څه نه کوې ملک صاحب دې سړي ډېر زیات ناوخته کړو زما په پټو کې کار دی زه هغې له ځم خداولي کاکا ساده سړی دی د الله نه یاره پکار ده موږ ځان سره کړی دی اوس به راشي درنګ ساتله به راشي هغه دی راغی خداولي کاکا جان جوان دی را روان دی الله دې خیر کړي چې څه به یې ورته ویلي څه تاویږي را تاویږي خو ودرېږه په یو ځای که نه ملک صاحب ما چې په خپل ځای ودرېږم که ها راغلي څه ویلي والله بس څه خو یې وی نه و زه ورنږدې شوم خوله مې ولبین کړه یا خو یې چېرته خوله کې مږه وجلې وه او یا چېرته پرون سقا ټیپر خوړلو دې خولې یې ډېر سقا بین وکړه